د پی ټی آی چې کومه په راولپنډي کې جلسه د ملګرو نو په 28 تاریخ باندې ده د هغه لپاره په لیاقت باغ کې د جلسه د ملګرو دا چې د تاریخ نه وایي غټه جلسه به د عمران خان چې دی نو د جیل نه د پیغام را لېږلی دی ملګرو میاوالی کې جلسه چې ونه هغه کینسل کړه عمران خان ورته ویل چې په لیاقت باغ کې به تاسو په راولپنډي کې په لیاقت باغ کې به تاسو جلسه کوئ ځکه چې په لاهور جلسې مال خوان نه دی راکړی ځکه چې علي امین ګنډاپور په ټیم باندې نه ورسېدلی نو د هغه د وجې نه چې دی نو واپس یې کړه عمران خان چې تاسو په راولپنډي کې بیا جلسه کوئ ځکه چې دیو ته پته ولګي که نه دیو بیخي په موږ باندې خپې ږدي دا عمران خان د جیل نه دا جواب را لېږلی دی ملګرو دا پیغام را لېږلی دی که نه چې ځکه چې علي امین ګنډاپور په هغه کې تقریر نه دی کړی نو دا جلسه چې ده نو دا نوره کامیابه شوې ده خو ځکه چې علي امین ګنډاپور پکې جلسه کې خبرې نه دي کړې دی پکې عوام ته مخاطب شوی نه دی نو دې وجې نه دا جلسه واپس شي ملګرو د عمران خان دا پیغام د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ